او تاسو ته بلنه ورکوم ستاسو سمیر لار ته پریدا خلاص تور ته وړکوي شاباش او تر ابدای سي ډېر تشکر ډېر مننه او تر زموږ د مشاعرو خلاف زینت ډېر تشکر ډېر مننه خسرو استاد مې یو څو شعرونه لیکلي اول به دا وایي الله د ایوب اخي وایي چې دا راغلي خلک ټول دي وي آباد دا راغلي خلک ټول دي وي آباد چې رایو شو د خسرو مرحوم په یاد و هغه خلک د الله واړه خوشحال کي هغه خلک د الله واړه خوشحال کي چې په دغه محفل کې چې په دې محفل کې چا کړی امداد او تتارې په سر خسرو ورته ولاړ تتارې په سر خسرو ورته ولاړو او ملنګ جان ورته ولاړو په شمشاد تتارې په سر خسرو ورته ولاړو او ملنګ جان ورته ولاړو په شمشاد او په خیبر کې د غزل بانی خسرو دی په خیبر کې د غزل بانی خسرو دی دا خبره ما ته کړې وه مراد او مقصد و چې واو تاره زړه مې وچ وچ وخوږېږي نه واو تاره زړه مې وچ وچ وخوږېږي چې رایاد کړم مسایل و اتحاد اوس بیرته خپل غزل وایم هغسې ولیکم بیا په پیږم نه ښه بیا د دې ما ته وایي چې ټول خواږه خواږه شي په ویلو کې ټول خواږه خواږه شي په ویلو کې و ښکلي چې څوک ستایي په غزلو کې و هسې د ګریوان شلول اسان وي ډېر هسې د ګریوان شلول اسان وي ډېر او بیا یې وخت لګېږي په ګنډلو او سوی زړه یې وښکو لږ اوږد زما سوی زړه یې وښکو لږ اوږد زما او خپل یې استعمال کو په کجلو کې و هره تیږه ټول باندې سیر نه خیږي هره تیږه ټول باندې سیر نه خیږي و چرته به یو خیار وي په سلو کې و دا خو پتنگان په شمع ځان سیزي دا خو پتنگان په شمع ځان سیزي و نشته داسې مینه په بلبلو کې و دا څرنګې سترګې خدای ورکړي دي دا څرنګې سترګې خدای ورکړي دي زړه یې رانه وښکو په کتلو کې او مقصد و چې وګوره اوتر سر ته کیړی ایښي وګوره اوتر سر ته کیړی ایښي و خلک به پراته وي په څنګلو چې وګوره اوتر سر ته کیړی ایښي و خلک به پراته وي په څنګلو څه شی و چې لیونی نه یم چې د ځان سره خبرې کوم لیونی نه یم چې د ځان سره خبرې کوم سوال جواب د جانان سره خبرې کوم او زما په غاړه داسې تیرې څاکې څه له خوښې زما په غاړه داسې تیرې څاکې څه له خوښې او یوه ورځ به زه د خپل ګریوان سره خبرې کوم و شیطانه خوشې وسوسې په زړه کې مه راچوه خوشې وسوسې په زړه کې مه راچوه او دین مې اسلام نه ایمان سره خبرې کوه او تا ته میګای ښکارم په سر مې پخې ځکه ګډې تا ته میګای ښکارم په سر مې پخې ځکه ګډې او ځمکې ته ګوره د اسمان سره خبرې کوه او چې نصیحت ورته کوم څه اثر پرې نه کړي چې نصیحت ورته کوم څه په اثر پرې نه کړي په زړه کې وایم د حیوان سره خبرې کوم هو بخت مې وده دی که خلک ظالمان شول واړه بخت مې وده دی که خلک ظالمان شول واړه دا زه چې هر وخت د توان سره خبرې کوم او ستا په لټون کې
رانه ځان ورک شوی ځان ګورمه څه شی خدا خیر مقطع و چې ګردم د ستا په لټون کې رانه ځان ورک شوی ځان ګورمه دغه ورته ماله ما راتېروه بس هېڅ اګر ټکی رانه ته پاله کې زه څه ویم ستا په لټون کې رانه ځان ورک شوی ځان ګورمه و ګرځم اوتار د بیابان سره خبرې کوم